قاتل لکه بیرې پرانا ورځ غیب شي ماته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري تاسو څه ټایم فریم ورکړی دی که فرض که قاتلان معلوم نشو بیا به لایحه عمل صحیح زموږ مرکزی جماعت په دې حواله باندې هغوی لګیا دي مشاورت کوي او پرون موږ د آی جی پي خیبر پښتونخوا سره په خپله باندې هم په ملاقات کې د دې خبرې وینا کړې ده چې موږ نور د خپلو مشرانو جنازې نشو پورته کولی بس نور زموږ صبر تمام دی موږ خپل قاتلان راکړي او زموږ په دې خاوره باندې امن قایم کوي او کو نشي قایمولی کور ته ځئ بیا موږ د خپل امن ځان له خپل تنظیم چې زموږ د پښتون وطن په حال باندې افسوس پکار دی زموږ حال چې دی بیخي قابل رحم دی ځکه چې هغه شاعر وایي زما قاتل لکه بیرې پرانا ورځ غیب شي ماته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري موږ به تر کومې پورې دغه جنازې اوچتو تر کومې به د پښتنو دغه وینې تویږي یو دوه ورځې احتجاج وشي بیا نه بس خبره ختمه شي یا پته شي پښتنو ته وایم چې بیدار شئ په احتجاج هېڅ هم نه کېږي دا خو چې موږ دا راوځو نو موږ وایو چې د خلکو ته را پیغام صرف ورسي نور په احتجاج هېڅ هم نه میلاویږي د دې غټسټو د دې نوابانو د دې جاګیردارانو د کومو خلکو په لاسو کې چې زور او طاقت دی د کومو خلکو په لاسو کې چې حکومت واګي دي د هغوی دروازو ته بدله غواړي هغوی ته به لاس اچول غواړي هله به زموږ حق راوځي هله به زموږ د وینې تپوس کېږي بس زما وروڼو دا د غم مقام دی د ژړا مقام دی مونږ ډېر زیات تکلیفونه برداشت کړو ډېر سختې مو ولیدې او ورځ تر ورځه زمونږ علما زمونږ مشران زمونږ شیخ الحدیثان هغه شهیدان کېږي مونږ انتهایي په دک کې یو انتهایي په تکلیف کې یو الله دې مونږ ته صبر راکړي خو د حالت چې کوم روان دي مونږ د مقتدرو حلقو نه مونږ د خپل حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د شیخ صاحب چې کوم قاتلان دي هغه مونږ ته په لاس راکړي هغه قانون له په لاس ورکړي او دغه شانته نوره دا سلسله بنده شي ځکه چې که حالات داسې وي نو الله مکه چې نور نقصانات وشي څه نورې فسادات وشي او د عمل چې کوم دی دا په دې کې انتشار پیدا شي نو دا به ډېرې ته خطرې وي نو زموږ دا درخواست دی چې حکومت دې په دې باندې ډېر په سنجیدګۍ سره غور وکړي ټول خیبر پښتونخوا خفه ده لږ په دې موقع باندې به څه وایې لږ ستاسو نه تپوس نه کوم په زړه کې مو څه دي نو بسم الله الرحمن الرحیم شبیر صاحب ډېر سخت خبرې په دې موقع باندې لکه مسله دا چې موږ په سټوډنټس لایف کې کوم شي زده کړی دی موږ دا زده کړی دی چې د دې ملک لپاره علماو قربانۍ ورکړي دي د انګریز تاریخدانو دا خبره لیکلې ده چې یاره په سلونو علما د دې لپاره قتل شوي دي او د عمل لا اله الا الله او محمد رسول الله په نظریه باندې جوړ دی نو د افسوس خبره دا چې کوم خلک د لا اله الا الله او د محمد رسول الله د نظریه امین خلک دي هغه خلک په دې ملک محفوظ نه دي هغه که د ترهګرو ته طرف دي هغه د عام ولس ته طرف دي خلک په دې پسې سپکې او رټې او بدې وایي خلک دې پسې خپل مطلب دا چې کنځري کوي خلک مطلب دا چې په دغه باندې کار ونشي نو په اخر کې مطلب دا چې د ګولۍ نه کار واخلي موږ دا خبره کوو چې د ملک ټول او بالخصوص په خیبر پښتونخوا دلته امن وي دلته مولا محفوظ وي دلته تاجر محفوظ وي دلته سیاستدان محفوظ وي دلته سټوډنټ او لیکچرار او د سورج افیسرز دي د ادارو مختلف داري محفوظ وي نو موږ په دې موقع باندې صرف او صرف د امن خبره کول غواړو احتجاج دی په ټوله صوبه کې بد امني ده انتهایي بد حالت دی انسیکیورټي ده څه به وایې بسم الله الرحمن الرحیم نن د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب چې کوم شهادت شوی دی کوم بېمانه قتل شوی دی په بې دردۍ سره قتل شوی دی د دې زه بھرپور مذمت کوم نن د جمعیت علماء اسلام بونیر د طرف نه چې کوم احتجاج دی هغې کې د بونیر ټول قوم شریک دی